تازه خبر: ملا حسن اخوند د پاکستان نوي لومړي وزیر شهباز شریف ته مبارکي وویله. سلام، ستړي مشه، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. پاکستانی خبريال طاهر خان د خپل منابعو له قوله لیکلي دي چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستان نوي ټاکل شوي لومړي وزیر شهباز شریف ته مبارکي ویلې ده. په دې پیغام کې نوموړي هیله ښودلې چې د شهباز شریف د ترفیرو وروسته تمه ده د اسلام آباد او کابل ادارې ترمنځ اړیکې ښې او پیاوړې شي. ملا محمد حسن اخوند ویلي، هیله ده ستاسو انتخاب د دواړو ورونو ملکونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو د پرمختګ او خوښۍ لامل وګرځېږي. دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. پروګرام ته یې واستوم.